ما ته دا یو خبره ډېره خندا راولي چې پخوا زه د مومند د ایجنسي وه اوس خو خیر لکه رات شو ضله شوه نو دې ته یو پروګرام نه لاړم یاره ښه مزېدارې غزلې او ټپې او چا خوند نه ورکوو څوک داسې توشي څوک ستوماني وباسي څوک پکې هسې ګرځي یاره بس موږ له بیا خوند نه راکړو بس یو سړی راغی دی غوږ کې راته یې مړ دا خو چې دی د خوړونو د غرونو خلک دی دوی ته چې ته دا بوټي موټي یو دا شي نه یاد کا زه خو چې څنګه را شروع شوم سازیانو ته مې دا ساز داسې راته وکړې اورې مای وایي توره ګټه توره دا د سپینې تابکر وایي دا د غرونو خلک دی مولی ته چې قندر وایي دا یو بل ته راځئ راځئ مجلس اوس شروع دا مې نه هېرېږي او یو کلام داسې مزېدار غوندې په ترنم یو خپل کلام و چې نه به وي چې ته دې نه ویلي نو نه خو ډېر دی خو الله چې یو داسې ووایي ډېر دی که نه نو زه به ستاسو ته څه ووایم دا راوالي د خپل کتاب راوسپړئ دی کې خو او یو پکې دغه وه خان صاحب په خوښه باندې وایي دې کې یو دغه مې راویستله هغه ای د دنیا خلکو ای د دنیا خلکو ورې زه ډېر بېسره یم دا مې ډېر ښه دغه جوړ کړی و ښه یو دا و دا مونږ د خیبر دلمې پښتو زمونږ شان دی زمونږ په وطن کې د غریب سړي ژوند ګران دی او چېرته چې میله وي په کباړې کار روان دی او څوک ګرځي په ترنم کې که نه نو دا په ترنم کې دی دا ریکارډینګ کې دا به زه تاسو له راوړم که نه او که نه دا زمونږ په وطن کې دا غریب سړي ژوند ګران دی او چرته چې میله وي په کباړې کار روان دی چرته چې میله وي په کباړې کار روان دی څوک ګرځي بنډلو کې زړې واسکټې وګوري ځای په ځای سوری مې څوک تڼو ته پکې نه ګوري بس ځان پکې پټی د امریکې او که د جاپان دی چرته چې میله وي په کباړې کار روان دی ناسوی کباړي ونو ته په سرې زوړ پکول وي نر ښځې میله کې په کباړ باندې راټول وي چغې کباړي وخي راځه وروره تالان دی چېرته چې میله وي په کباړې کار روان دی معلوم چې دا غریبو د بلستن نه راوتلي وي نو وازګې شانتې ښکاري دواړه خپې پکې وتلي وي نو هر غریب لیدلې په بلستنه کې اسمان دی او چېرته چې میله وي په کباړې کار روان دی د چا پوندې چودلې وي بوټان په ټوپ کې ګوري څوک جرابې اخلي په اوږه باندې لوري نو خپه دې مې راوست چې دا غریب پکې کاروان دی او چېرته چې میله وي په کباړې کار روان دی نو داسې خو ما سره ډېر څیزونه دي خو دا خیر دی بس یو راته بله وایي او چې دا کم مووي نو هغې دپاره به لږ کلیپ هم لږ لاسونه به کړه کوو که نه او بله دا چې هغه اوازونه یې ونه که یار زه هغه اوازونه وکړه یاره د صدر صاحب او عنایت الله خان صاحب غوښتنه هم ده نو دا څیزونه خو ما ډېر مخکې خلکو ته ویلي دي بلکې زه به دا هم ووایم چې سوات کې یو هلک دی نو هغه هم دغه اوازونه وباسي مې لکه دا خو د نن نه 40 کاله مخکې ما په ریډیو ټي وي کې زاړه کړي دي نو دا خو دې ګډې ته چې دا بچی اواز کوي نو هغه مور ورته داسې کې او د میخې ته چې بچی اواز کوي که نه هغه مور ورته داسې کې غوا ته چې بچی اواز کوي ما اردو کې وته هغه مور به ورته داسې کې قربان او دا سپی چې کوڅه کې پروت یو ملنګ وویني داسې به کې راشه خو چې د کور دا ماشومان ورته چای یوسي نو بیا داسې کې وروړه همدا به ټول په مالته ګوی کوي دا ولې به ورته دا کونتره داسې کې هلته به دا نی خیر دی د موږ پورې ټوقې کړي دي او دا غټ چندخ به ورته ویم دا
دا دی او که خیال دې کړی دا په شکل د باران وشي دوه چندخان یو بل د پاسه ناست دي چې کم لاندې هغه اوبو کې وي نو ډوب شو ډوب شو ډوب شو او چې بره پې ناست دی وایي غنیمت دی غنیمت دی غنیمت دی او بل ته خیال دې کړی دی زنانو سره چې دا خیر اوس هغه رواج رو رو لاړ ختم شو خو بعضې ځایونو کې شته دا زنانو سره به دا نکریز یې وړی او دوکړی به یې غاړې ته اچولې وې او باجه به یې اچولې په لار به تله دوکړو کې به یې څه وي زم 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 چې کور ته به ورسېدل نو بیا به یې انګته 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 واچوي واچوي انګته 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 واچوي نو اکثر به ورته دا زنانه وایي خانه ته پکې د ګواټ ووهه ووهه بیا داسې کې تم ګډه شه تم ګډه شه تم ګډه شه تم ګډه شه او دې باجه کې به ورته یر ویرې یر ویرې یر ویرې او کله چې ول خلک پیسې ورکوي او وړه توړه دوکړی په کاڼي ووښي داسې کې خیو 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 او چې بیا ورسره پیسې نه وي که نه پیسې نه ورکوي نه باجه کې ورته وایي ته شیخ اللی ته شیخ اللی ته شیخ اللی نو زه انشاءالله که دغه نو زه بیا تاسو ته یو پروګرام راوړم هغه به ډېر ستاسو طبیعت ته پرېوځي کله به چې ووایه ته هغه وایي وایي خلک مینه کوي په مینه کې یې ګټې وکړي او موږ د مینې د رمثال کې هسې خټې وکړي او بیا وایي چې زړه مې تا سره په جوړ تازه کې پاته شوی دی زړه مې تا سره په جوړ تازه کې پاته شوی دی او بار چې راوتم په دروازه کې پاته شوی دی او نن چې مې یو ښکلې جینۍ ولیده په ګاډي کې نو زړه رانه د صدر په مزده کې پاته شوی دی او څنګه به یې پلار د ما نه انکار وکړي ما سره 3 ورځې سیروزه کې پاته شوی دی وای سپینې سپینې مه وایه چې جنګ کوې داسې په خوله مه وایه چې جنګ کوې نه کړې په جګړه کې ټوپک او تماچې ته لاس نه پکې کوتک ته لاس او نه پکې بیلچې ته لاس نو مه پکې ډز ډوز کوه پولیسونه به څنګ کوې مه پکې ډز ډوز کوه پولیسونه به څنګ کوې سپینې سپینې مه وایه چې جنګ کوې هغه چې ژوند کوې که او بدام پې جوړېدی سپینې سپینې مه وایه که جرنده کې داسې خو دا بعضې شیزونه داسې خو اخري کې به ته زه یو دغه ووایم زما پیروډي ته به اوس ته بس اخري دغه ته وایم ترانه زموږ د پاکستان پاک سرزمین شاد باد اوس ته ګوره چې د دې پښتو کې دا پیروډي ما څنګه کړې ده پاک سرزمین پاک نظام څومره د حسین انتظام څه ښکلی زیبا نشان دی د پاکستان کوو مونږ دې ته ټول سلام پاک ازمکه پاک پکې عوام پاک قانون پاک پاک اسلام دا ملک زمونږ جنت زنده باد تل زنده باد تل کو د خپل دین احترام دا پرچم عظیم لري شان جوړ دې په سپوږمۍ ستوري نشان دا وطن میزان او جان سر به کم په دې قربان شکر د خدایه شه مدام ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه